السلام علیکم ملګرو، زه تاسو ته یو قصه په پښتو کې ترجمه کول غواړم. دا قصه ډیره خوندوره او سبق آموز قصه ده، نو راځئ چې دا قصه شروع کړو. د کینګ اینڈ د سپایډر، بادشاه او جولا. کینګ رابرټ بروس ونس رولډ اوور سکاټلینډ. بادشاه رابرټ بروس یو ځلې په سکاټلینډ باندې حکومت کاو. after being defeated by the English، د انګریزانو د شکست خوړلو نه پس he fled for his life، هغه د خپل ځان بچ کولو دپاره وتښتېدو. his enemies pursued him، د هغه دشمنانو د هغه تعقیب وکړو، یعنی په هغه پسې لګېدلي وو. and he took refuge in a cave، خو هغه په یو غار کې پناه واغسته. while lying there، کله چې هلته پروت و، یعنی دا بادشاه چې کله به د غار کې پروت و. he saw a spider، هغه یو جولا ولیدو. that had fallen from its web، چې هغه د خپلې جالې نه راتاو شوی و. the spider tried again and again to climb back up، جولا بار بار کوشش کاو چې واپس د خپلې جالې ته وهیجي. but it kept falling، خو دی به راغورځېدو. it tried 9 times، د 9 ځله کوشش وکړو. and failed each time، خو هر ځل به ناکامیابه کېدو. یعنی دوی جولا 9 ځله کوشش وکړو، بره به هتو د خپلې جالې ته، نو بیا به راتاوېدو. the king thought it would give up، بادشاه دا سوچ وکړو چې دی به اوس خار ومني. but the spider tried once more، خو جولا یو ځلې بیا کوشش وکړو. and this time it succeeded in reaching its web، خو دې ځله دی کامیاب شو او د خپلې جالې ته وهتو. inspired by the spider persistence، د جولا د استقامت نه دا بادشاه متاثره شو. the king thought، بادشاه سوچ وکړو، if this tiny creature can succeed by trying again and again، که چرته دا وړوکی شانتي مخلوق په بار بار کوشش د وجې کامیابېدی شي، why shouldn't I، زه ولې نشم کامیابېدی. he emerged from the cave، هغه د غاره راووت، دا بادشاه د غاره راووت. gathered his scattered companions، خپل منتشر ملګري راغونډ کړو. and attacked the English once more، او په انګریزانو باندې یو ځلې بیا اټیک وکړو، یعنی حمله یې پرې وکړه. this time they fought bravely، دې ځل دوی په بهادرۍ سره جنګ وکړو. and defeated the enemy، او دشمنانو له شکست ورکړو. moral، اخلاقی سبق پکې دا دی، try again، بار بار کوشش کوئ. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ، نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. thanks for watching.